أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. كل الطعام طول خراكنا پاکیزه خوراکونه كان حلا لبني إسرائيل وحلال دپاره د بني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم مگر هغه خوراک چې بند کړی و اسرائیل یعقوب علیه السلام على نفسه په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراة یا د نظر په شکل باندې او یا د پریز په شکل باندې من قبل ان تنزل التوراة مخکې د دې نه چې نازل شي تورات یهودو به دا خبره کوله چې دا کوم شیان چې موږ باندې حرام دي لکه وروسته الله تعالی په سورة النساء او په سورة انعام کې ذکر کړي دي چې د دوی د بغاوت د وجې نه بعضې شیان الله په دوی باندې حرام کړي وو نو هغو دا خبره کوله چې دا د ابراهیم علیه السلام په دین کې لا حرام وو نو الله فرمایي چې نه داسې نه وه قل فأتوا بالتورات ورته وفرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو راوړئ تاسې تورات فتلوها نو تاسو تورات ولولئ ان کنتم صادقین که چېرته یاستئ تاسې رښتوني په دې خبره کې چې دا کوم شیان چې په تاسې باندې حرام دي دا د مخکې نه د ابراهیم علیه السلام په دین کې حرام و فمن افترى على الله الكذب نو هغه څوک چې نسبت وکړي الله تعالی ته د دروغو من بعد ذلك وروسته د دې نه فاولئک هم الظالمون نو دا قسم خلق همدوی ظالمان دي قل ورته وفرمایي ای نبي صلی الله علیه وسلم صدق الله رښتیا ویلي دي الله تعالی په دې خبره کې هم او د الله په ټولو خبرو کې الله رښتیا ویلي فاتبعوا ملت ابراهیم نو تابعداري وکړئ تاسې د ملت د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې هغه کلک دی په توحید باندې او اعراض کوونکی دی د هر قسم باطل نه وما كان من المشرکین او نو د مشرکانو د ډلې نه ان اول بیت یقینا اول کور وضع للناس چې وضع شوی دی یعنی جوړ شوی دی د خلکو د عبادت لپاره للذي خامخا هغه کور دی ببکته چې په مکه مکرمه کې دی چې کعبه شریفه ده مبارکا چې هغه د برکتونو والا دی وهدى للعالمین او هدایت دی دپاره د مخلوقاتو یعنی مرکز د هدایت دی دپاره د مخلوقاتو فيه آیات بینات په دې کور کې نښې دي ښکاره نښې چې هغه دلالت کوي د دې په عظمت باندې او د دې په شرافت باندې مقام ابراهیم چې یوه د دې نښو نه مقام ابراهیم دی هغه تیږه چې ابراهیم علیه السلام چې کله کعبه شریفه جوړوله نو په دې تیږه باندې به درېده او د ابراهیم علیه السلام د پښو نښې هم پکې وي ومن دخله کان آمنا او څوک چې داخل شو دې کور ته کان آمنا یو به په امن باندې ولله او خاص د الله تعالی دپاره علی الناس فرض دی په خلکو باندې حج البیت قصد کول د دې کور قصد کول د حج د ادا کولو دپاره د کعبې شریفې قصد کول من استطاع په هغه چا باندې چې طاقت لري الیه دې کور ته سبیلا د لارې د تګ و راتګ ومن کفر او هغه چا چې کفر وکړه د حج نه انکار وکړه فإن الله غني عن العالمین یقینا الله تعالی بې حاجته دی عن العالمین د مخلوقاتونه قل یا اهل الكتاب وای ای نبی صلی الله علیه وسلم ای کتاب والاو لم تکفرون بآیات الله ولی کفر کوئ تاسې د الله تعالی په آیتونو باندې والله شهید علی ما تعملون او الله تعالی خبر دی په هغو کارو باندې چې تاسې کوئ د الله تعالی نه ستاسې هیڅ کار پټ نه دی نو الله به تاسې ته جزا درکړي قل یا اهل الكتاب ووایه ای نبي صلی الله علیه وسلم د اهل کتابو ته یا اهل الكتاب ای کتاب والاو لم تصدون ولی بندوئ تاسو عن سبیل الله د لارې د الله تعالی نه من آمن هغه څوک چې هغه ایمان راوړي تبغونها
لټوي تاسې د الله تعالی په لاره کې عوجن کوږوالی، تاسې د الله تعالی دغه سیده لاره خلکو ته کږه معرفي کوئ. وانتم شهداء، په داسې حال کې چې تاسې خبر یاستئ، تاسې په دې باندې پوهه یاستئ چې دا حقه لاره ده. وما الله بغافل، او نه دی الله تعالی نه خبره عما تعملون د هغو کارونه چې تاسې کوئ. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، ان تطیعوا فریقا، که تاسو تابعداري وکړئ د یوې ډلې من الذین اوتوا الکتاب، د هغو کسانانو نه چې ورکړی شوی دی کتاب، یردوکم، واپس به کي تاسې بعد ایمانکم، وروسته د ایمان ستاسو نه، کافران. وکیف تکفرون، او څرنګه کفر کوئ تاسو، وانتم تتلا علیکم، په داسې حال کې چې تاسو تتلا علیکم لوستی کېږي په تاسو باندې آیات الله، آیاتونه د الله تعالی، وفیکم رسوله، او په تاسې کې رسول د الله تعالی موجود دی. تاسې ته الله قرآن درکړی دی، تاسې ته الله رسول درکړی دی، دا په تاسې کې موجود دی، نو تاسې به څنګه کفر کوئ؟ ستاسې د کفر دپاره هیڅ عذر نشته دی. ومن یعتصم بالله، او هغه چا چې منګلې ولګولې په الله تعالی باندې یا د الله تعالی په دین باندې، فقد هدي الى صراط مستقیم، نو یقینا هدایت وشو هغه ته الى صراط مستقیم، نیغې لارې ته. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، اتقوا الله، ویرېږئ د الله تعالی نه، حق تقاته، په حق ویرې د الله تعالی سره، په هغسې ویرې سره چې د الله د شان سره مناسب ده. ولا تموتن، او ممړه کېږئ تاسو الا وانتم مسلمون، مگر په داسې حال کې چې تاسې مسلمانان ویه. د مرګ د ورځې پورې تاسې په اسلام باندې ثابت پاتې شئ، چې تاسې ته مرګ په اسلام باندې راشي. واعتصموا، او تاسې منګلې ولګوئ بحبل الله، پر رسۍ د الله تعالی باندې چې هغه د الله کتاب دی، جمیعا ټول. ولا تفرقوا، او تاسو ډلې ډلې مه کېږئ. واذکروا، او یاد کړئ تاسو نعمت الله علیکم، نعمت د الله تعالی په تاسې باندې چې الله اسلام درک او قرآن درک. د الله دا نعمت تاسو یاد کړئ، د دې نعمت شکر ادا کړئ. اذ کنتم اعداء، کله چې وی تاسې په خپل منځ کې دښمنان، فالف بین قلوبکم، نو محبت پیدا که الله تعالی په مابین د زړونو ستاسو کې. فاصبحتم، نو وګرځېدلئ تاسې بنعمته، په نعمت د الله تعالی سره، اخوانا، په خپل منځ کې ورونه. دښمنیم الله تعالی په اخوت او په ورورۍ بدله کړه. وکنتم علی شفا حفرة من النار، وکنتم، او وی تاسو علی شفا حفرة، په غاړه د کندې باندې، من النار، د جهنم د اور، تاسې د جهنم د اور د کندې په غاړه باندې ویه. فانقذکم منها، نو خلاص کړئ تاسې الله تعالی د جهنم د کندې نه، د اسلام په وجه باندې، د قرآن په وجه باندې. کذلک یبین الله، دغسې بیانوي الله تعالی لکم ستاسو دپاره آیاته، آیتونه خپل، لعلکم تهتدون، دې دپاره چې تاسې په هدایت باندې شئ. ولتکم منکم، او وي دې منکم ستاسو نه، امة، یوه ډله، یدعون الی الخیر، چې رابلي خلق د خیر طرف ته، ویأمرون بالمعروف، او امر کوي خلکو ته په نیکۍ باندې، وینهون عن المنکر، او منع کوي خلق د بدیو نه. واولئک هم المفلحون، او دا قسم خلق همدوی کامیاب دي. ولا تکونو، او مه کېږئ تاسو کالذین تفرقوا، په شان ته د هغو کسانانو چې ډلې ډلې شوه، واختلفوا، او اختلاف یې وکړه په خپل مابین کې، من بعد ما جاءهم البینات، وروسته د دې نه چې راغله دوی ته البینات، ښکاره دلایل او د الله تعالی واضح احکام. واولئک لهم عذاب عظیم، او دا قسم خلق چې د ښکاره نښو نه وروسته ډلې ډلې شوه او اختلاف یې په خپل منځ کې پیدا کړ. لهم عذاب عظیم، دوی دپاره عذاب دی لوی. یوم تبیض وجوه، دا عذاب به په هغه ورځ باندې، په کومه ورځ باندې تبیض وجوه، چې سپین به شي بعضې مخونه، د مؤمنانو مخونه، او د هغو کسانانو مخونه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل کوي. وتسود وجوه،
او تور بشي بعضې مخونه د کافرانو مشرکانو مخونه او د بدعتیانو مخونه. فاما الذین اسودت وجوههم، نو هغه کسانان چې تور شي مخونه د دوی، اکفرتم بعد ایمانکم، د الله تعالی د خوا نه به وویل شي دوی ته د زورنې په شکل باندې، اکفرتم آیا تاسو کفر وکړه بعد ایمانکم رسته د ایمان خپلنا، چې د الله سره په ازل کې وعده کړې وه، په ازل کې ایمان راوړی و، بیا وروسته کافر شوی یا وروسته د فطري ایمان نه کافر شوی. فذوقوا العذاب، نو وڅکئ تاسې عذاب لره، بما کنتم تکفرون، د دې وجه نه چې تاسې کفر کاوه. واما الذین ابیضت وجوههم، او هغه کسانان چې سپین شي مخونه د دوی، ففي رحمت الله، نو هغوی به په رحمت د الله تعالی کې چې جنت دی، هم فیها خالدون، دوی به په رحمت د الله تعالی کې همیشه دپاره وي. تلک آیات الله، دا د الله تعالی آیاتونه دي، نتلوها علیک، چې لولو یې موږ په تا باندې ای نبي صلی الله علیه وسلم، بالحق، په حق سره، چې دا مشتمل دی په حق باندې او د حق د بیان دپاره. وما الله یرید، او نه دی الله تعالی چې اراده وکړي ظلما د ظلم للعالمین، په مخلوقاتو باندې، چې الله تعالی د ګناه نه بغیر څوک راونیسي، الله داسې نه کوي. ولله ما فی السماوات، او خاص د الله تعالی دپاره دي ټول هغه شیان چې په اسمانونو کې دي، وما فی الارض، او ټول هغه شیان چې په ځمکه کې دي، د الله مملوک دي، د الله مخلوق دي، د الله بندگان دي. وإلی الله، او خاص د الله تعالی طرف ته ترجع الامور، ورګرځول کېږي ټول کارونه. کنتم خیر امة، کنتم یاستی تاسو، خیر امة بهترین امت، اخرجت للناس، داسې امت چې راویستل شوی دی د عدم نه وجود ته، للناس د خلکو د فایدې دپاره. تأمرون بالمعروف، چې امر به کوئ تاسې خلکو ته په نیکۍ باندې، وتنهون عن المنکر، او منع کوئ به تاسې خلک د بدیونه، وتؤمنون بالله، او ایمان به راوړئ په الله تعالی باندې. ولو آمن اهل الكتاب، او که چېرته ایمان راوړي د کتاب والا، اوس الله اهل کتابو ته دعوت ورکوي او الله تعالی په هغو کې تقسیم کوي. ولو آمن اهل الكتاب، او که چېرته ایمان راوړ اهل کتابو، لکان خیرا لهم، نو خامخا و به دا ایمان خیرا لهم، بهتر د دوی دپاره. منهم المؤمنون، الله په دوی کې تقسیم کوي چې ټول یو رقم نه دي. منهم المؤمنون، بعضې د دوی نه مؤمنان دي، واکثرهم الفاسقون، او اکثر په دوی کې نافرمانه او فاسقان دي. لن یضروکم، هیڅکله ضرر نشي درکولی دوی تاسې ته، الا اذن، مگر د خولې ردې بدې، مگر د ژبې ضرر. وان یقاتلوکم، او که چېرته جنګ وکړي دوی ستاسو سره، یولوکم الادباره، در اوبه ګرځوي تاسو ته الادباره شاګانې، یعنې شکست سره به مخامخ شي، الله به ورته شکست ورکړي. ثم لا ینصرون، بیا به د دوی مدد نشي کېدلی. ضربت علیهم، ټاپه شوی دی په دوی باندې د الله تعالی د طرف نه، الذلت، ذلت، اینما سقفو، هر ځای کې چې دوی بیا موندل شي، همیشه دپاره به دا یهود ذلیله به وي. الا بحبل من الله، مگر په هغه صورت کې چې دوی منګلې ولګوي، بحبل من الله، په رسۍ د الله تعالی سره اسلام قبول کړي. وحبل من الناس، او په رسۍ د خلکو باندې مسلمانانو ته جزیه ورکړي، یا مسلمانان دوی ته امان ورکړي، یا نور انسانان ورته د دوی سره مرسته وکړي. وباءوا بغضب من الله، وباءوا، او اخته شوي د دوی، بغضب من الله، په غضب د الله تعالی سره. وضربت علیهم، او ټاپه شوی دی په دوی باندې المسکنت، مسکنت او فقر، د زړه مسکنت، که هر څونه مالدار وي زړه به یې فقیر وي. ذلک، دغه ذلت او مسکنت او د الله تعالی غضب، بانهم کانوا یکفرون، دا د دې وجې نه دی چې دوی چې کفر یې کاوه بآیات الله، په آیتونو د الله تعالی باندې. ویقتلون الانبیاء،
او وژلي پیغمبران د الله تعالی بغیر حق په ناحقه باندې بغیر د کوم جرم نه. ذالک دغه د الله تعالی په آیتونو باندې کفر او د پیغمبرانو قتل چې دوی کاوه بما عصوا دا د دې وجې نه و چې دوی د الله تعالی نه فرماني کوله، ګناهونه کول. وکانو یعتدون او دوی چې تجاوز کاوه د الله تعالی د حدودونه، نو دغه ګناهونه د دې سبب شو چې په لوی ګناهونو باندې اقدام وکړه، د الله په آیتونو باندې کفر وکړه او د الله پیغمبران قتل کړه. لیسو سواء، الله فرمایي لیسو سواء، ندي دوی برابر، په ټولو کې دغسې خباستونه نشته دي، په دوی کې ښه خلک هم شته دي. الله فرمایي من اهل الکتاب، بعضې د اهل کتابونه، امة یوه ډله ده، قائمة داسې ډله چې هغه کلکه ده په حق باندې، لکه عبدالله ابن سلام او امثال د هغو. یتلون آیات الله چې لولي آیتونه د الله تعالی، آناء اللیل په ساعتونو د شپې کې، وهم یسجدون په داسې حال کې چې دوی سجدې کوي، الله تعالی ته منځونه کوي. یؤمنون بالله ایمان لري په الله تعالی باندې، والیوم الآخر او په ورځ د آخرت باندې. ویأمرون بالمعروف او امر کوي خلکو ته په نیکیو باندې. وینهون عن المنکر او منع کوي د بدیونه. ویسارعون او په تیزۍ سره ورځي فی الخیرات په نیکیو کې یو د بل نه مخکې کیږي. واولئک من الصالحین او دا قسم خلق دوی د صالحانو د جملې نه دي. وما يفعلوا من خیر او هغه چې کوي دوی من خیر څه نیک عمل، کلک دی که ډېر دی، فلن یکفروه نو هیڅ کله به د دوی بې قدري ونه شي، نو هیڅ کله به دوی د هغه د ثواب نه محرومه نه شي، الله به خامخا ثواب ورکړي. والله علیم بالمتقین او الله تعالی عالم دی په متقیانو باندې، الله د متقیانو په حالت باندې عالم دی، نو الله به دوی ته بدلی ورکړي. كل الطعام كان حلا لبني اسرائیل، مخکې آیتونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدق باره کې الله تعالی د خبره ذکر کړه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې الله تعالی د ټولو پیغمبرانو نه وعده اخیستې وه، که دا پیغمبر ستاسې په زمانه کې راشي نو تاسې به ورباندې ایمان راوړئ او تاسې به د هغه مدد کوئ او تاسې خپلو امتونو ته هم دا خبره وکئ. نو الله تعالی د خپل پیغمبر صدق ذکر که. بیا د یهودو خباست الله تعالی ذکر که چې دوی سره د دې نه چې دا پیغمبر پیژانده لیکن سره د دې نه بیا ورباندې کفر وکړه. نو دلته اوس بعضې شبهات او اعتراضات چې یهودو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کول، الله تعالی د هغو جوابونه کوي. اوله شبهه او اعتراض د دوی د دې باره کې و، یهودو دا خبره کوله چې ته دا خبره کوې چې زه د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې یم، د ابراهیم علیه السلام په دین کې خو د اوښانو غوښې حرامې وې، نو ته څنګه د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې؟ نو الله تعالی د دې خبرې جواب کوي چې نه، دا خبره ستاسې غلطه ده. د ابراهیم علیه السلام په دین کې د اوښانو غوښې حرامې نه وې، او دا د یعقوب علیه السلام په دین کې هم حرامې نه وې. صرف یعقوب علیه السلام یا د نظر په شکل باندې او یا د پریز په شکل باندې د اوښانو غوښې په ځان باندې بندې کړې وې. دا بیا وروسته د بني اسرائیلو د بغاوت د وجې نه، د هغو د ظلم د وجې نه الله تعالی په دوی باندې حرامې کړې، لکه ډېر شیان الله ورباندې حرام کړي وو. وروسته الله تعالی په سورة نساء کې او په سورة انعام کې دا خبره ذکر کوي. په سورة انعام کې الله فرمایي وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، په یهودیانو باندې ما حرام کړي وو هر هغه شیان چې هغه پنجدار حیوانات وو، لکه اوښان ورباندې الله حرام کړي وو، شترمرغ الله ورباندې حرام کړی وو، اوښان او شترمرغ ورباندې الله حرام کړي وو. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، او د غوایانو نه او د میږو نه الله تعالی فرمایي چې ما ورباندې وازدې حرامې کړې وې. بیا په آخر کې فرمایي ذلک جزیناهم ببغیهم، دا ما دوی ته جزا ورکړې وه ببغیهم، د هغوی د بغاوت د وجې نه. او په سورة نساء کې الله فرمایي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، د دې اهل کتابو د ظلم د وجې نه بعضې طیبات پاکیزه خوراکونه ورباندې ما حرام کړي وو. نو دلته الله تعالی د دې خبرې ذکر کوي چې دا شیان مخکې حرام نه وه، دا د ابراهیم علیه السلام په دین کې هم حلال وه
یعقوب علیه السلام په دین کې هم حلال و. صرف یعقوب علیه السلام د نظر په شکل باندې چې هغه مریض و او په ځان باندې نظر ومانه که الله ماته شفا راکړه نو زه به محبوب ترین خوراک په ځان باندې بندومه د الله تعالی دپاره، او هغه مشروب چې هغه ماته ډېر محبوب دی هغه به زه په ځان باندې حلالومه. نو په خوراکونو کې ورته د اوښ غوښه ډېره خوښه وه، نو هغه یې په ځان باندې بنده کړه، او په مشروباتو کې د اوښ شیدې په ځان باندې بندې کړې، او یا یې د پرهیز په شکل باندې دا په ځان باندې بند کړي وو. کل الطعام کان حلا لبني اسرائیل. الله فرمایي هر قسم خوراکونه، یعنې هغه خوراکونه چې هغه په یهودو باندې حرام دي او پاکیزه خوراکونه دي، دا ټول حلال و د بني اسرائیلو دپاره. د یعقوب علیه السلام په دین کې دا حلال و. الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، مگر هغه څه حرم اسرائیلو چې هغه بند کړي وو اسرائیل او یعقوب علیه السلام. اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب دی د عبدالله په معنی باندې. علی نفسه په خپل ځان باندې، من قبل ان تنزل التوراه مخکې د دې نه چې نازل شي تورات، د تورات د نزول نه مخکې یعقوب علیه السلام یا د پرهیز په شکل باندې او یا د نظر په شکل باندې دا یې په ځان باندې بند کړي وو د اوښانو غوښې او د اوښانو شیدې. قل فأتوا بالتورات، ورته وفرمایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم که تاسې زما دا خبره نه منئ، فأتوا بالتورات نو تاسو راوړئ تورات، فتلوها تاسو تورات ولولئ، ان کنتم صادقین که تاسې په دې خبره کې رښتونې ویه چې دا کوم شیان چې په تاسې باندې حرام دي دا د مخکې نه حرام و، د ابراهیم علیه السلام په دین کې حرام و، د یعقوب علیه السلام په دین کې حرام و، تورات راوړئ. لیکن دوی ته معلومه وه چې تورات کې دا خبره په دې شکل نه ده لکه موږ یې شکوو، نو ځکه دې ته آماده نه شو چې تورات راوړي. فمن افترى علی الله الکذب، نو هغه څوک چې نسبت کوي الله تعالی ته د دروغو، من بعد ذلک وروسته د دې خبرې نه چې دوی باندې اقامه د حجت وشوله او حقیقت ښکاره شو، فاولئک هم الظالمون، نو دا قسم خلق همدوی ظالمان دي. قل صدق الله، ورته وفرمایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم صدق الله، الله تعالی رښتیا ویلي دي، الله په ټولو خبرو کې رښتیا ویلي دي، او خصوصا په دې خبره کې چې الله تعالی یې کوي چې دا شیان د مخکې نه حرام نه وه، دا بیا وروسته ستاسې د بغاوت د وجې نه او ستاسې د ظلم د وجې نه الله په تاسې باندې حرام کړه، نو الله په دې خبره کې رښتیا وایي. فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، نو اوس الله دوی ته دعوت ورکوي چې تاسې یهودیت پرېږدئ او تابعداري وکړئ تاسې د ملت ابراهیم علیه السلام، حنیفا چې هغه کلک و په توحید باندې او اعراض کوونکی و د هر قسم باطل نه او د خرافاتو د شرکیاتو نه. وما کان من المشرکین، او نو د مشرکانو نه، او په دې کې تعریض دی په یهودو په نصاراو باندې چې تاسې خو مشرکان یاستئ، تاسې خو عزیر علیه السلام د الله سره شریک ګرځولی دی، نصارا او عیسی علیه السلام د الله سره شریک ګرځولی دی. ان اول بیت وضع للناس، په دې کې الله تعالی د هغو د بل اعتراض جواب کوي. دوی دا خبره کوله چې ته څنګه د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې، د ابراهیم علیه السلام قبله خو بیت المقدس وه او بیت المقدس د ټولو پیغمبرانو قبله وه، نو الله تعالی د دې خبرې جواب کوي چې نه داسې نه ده. ان اول بیت، یقینا، او دا خبره یې کوله چې زموږ قبله بهتره ده ستاسې نه، نو الله په دوی باندې رد کوي. ان اول بیت، یقینا اول کور، وضع للناس چې هغه ایښودل شوی دی د خلکو دپاره، یعنې جوړ شوی دی په ځمکه باندې، للناس د خلکو دپاره، یعنې د خلکو د عبادت دپاره چې خلک په هغه کې د الله عبادت وکړي او د مانځه په وخت کې هغه ته استقبال وکړي، مخ ورته وګرځوي. للذي ببکته، خامخا هغه کور دی چې هغه په مکه مکرمه کې دی. بکه د مکې نوم دی، یا بعضې علما وایي چې بکه دا خاص د حرم نوم دی، یا د مسجد خواوشا یا د حرم نوم دی، او مکه بیا د ټول ښار نوم دی. مکه ټولې مکې ته وایي او بکه د خاص د مسجد حرم خواوشا دې ته وایي، دې ته بکه وایي. او بکه ځکه ورته ویل کېږي لأنها تبک اعناق الجبابرة، ځکه دا د جبابرو او د ظالمانو سټونه ماتوي چې چا د مکې په مقابل کې بده اراده کړې ده، الله تعالی د هغو سټونه مات کړي دي، لکه د ابرهه لښکر الله تعالی تس نس که.
للذي بمکة خامخا هغه کور دی چې هغه په مکه مکرمه کې دی مبارکن چې هغه برکتونو والا دی د ډېر زیات خیر او د فایدو نه ډک دی چې څوک د حج دپاره ورځي د عمرې دپاره ورځي الله تعالی هغه ته ډېر خیر و برکت ورکوي وهدى للعالمین او هدایت دی دپاره د مخلوقاتو مرکز د هدایت دی منبع د هدایت ته د ټولې ځمکې والاو دپاره هلته حج کول عمره کول طوافونه کول او د هغې طرف ته استقبال کول دا ټول هدایت دی د کعبې طرف ته کتل او کله چې انسان هلته په ښه نیت باندې لاړ شي نو الله تعالی خامخا ورته هدایت کوي که انسان ګناهګار دی الله تعالی د ګناهونو نه ساتي الله په آینده کې ورته توفیق ورکوي د نیکیو توفیق ورته ورکوي که د انسان فکر و نظریه خرابه ده او په ښه نیت باندې کعبې ته لاړ شي نو الله تعالی هغه ته هدایت کوي الله یې جوړوي هلته درسونه یي د قرآن و حدیث درسونه یي چې هغه ته انسان کینی نو دا د هدایت سبب دی نو په مختلفو طریقو باندې کعبه د انسانانو دپاره د الله د مخلوقاتو دپاره هدایت دی فیه آیات بینات فیه آیات په دې کور کې آیات بینات نښې دي ښکاره نښې چې هغه دلالت کوي په شرافت د دې کور باندې او په فضیلت د دې کور باندې په دې کې ډېرې زیاتې نښې دي مقام ابراهیم په هغه کې چې دا کومې صفا مروه حجر اسود او دا نور شیان دا ټول دا د ښکاره نښې دي چې الله تعالی په هغې کې پیدا کړي دي چې دا د کعبې په شرافت باندې د کعبې په فضیلت باندې دلالت کوي مقام ابراهیم چې یوه د دې نښو نه مقام ابراهیم دی مقام ابراهیم هغه تیږه ده ابراهیم علیه السلام چې کله کعبه جوړوله نو په دې تیږه باندې ابراهیم علیه السلام درېده او په دې تیږه کې د ابراهیم علیه السلام د پښو نښې هم وي بیا په مرور د وخت باندې هغه نښې ختم شوي دي او بل نښه پکې دا ده چې دا الله تعالی دلته د یو مانځه په عوض کې الله تعالی د 1 لک منځونو ثواب انسان ته ورکوي ومن دخله کان آمنا دا د کعبې د شرافت بله نښه ده ومن دخله کان آمنا او څوک چې داخل شو د کور ته کان آمنا هغه به په امن کې دا ځکه چې ابراهیم علیه السلام د دې لپاره د امن دعا کړې وه رب اجعل هذا البلد آمنا ای پروردګاره دا کور د امن کور وګرځئ دا ښار د امن ښار وګرځئ الله د ابراهیم علیه السلام دعا قبوله کړې ده ولله علی الناس حج البیت اوس الله تعالی د هغه خاص عبادت ذکر کوي هغه عبادت چې هغه یوازې د کعبې پورې متعلق دی چې هغه د حج عبادت دی ولله علی الناس او د الله خاص د الله تعالی دپاره علی الناس فرض دی په خلکو باندې حج البیت قصد کول د دغه کور د دې خانه کعبې من استطاع الیه سبیلا په هر چا باندې فرض دی نه من استطاع په هغه چا باندې فرض دی چې طاقت لري الیه دې کور ته سبیلا د لارې د تګ راتګ توان لري د سبیل تفسیر په حدیث کې راغلی دی الزاد والراحله یعنې هغه څوک چې هغه د تګ راتګ امکانات لري او دومره توښه لري چې هلته ورباندې ورسیږي او بیرته راشي ومن کفر فإن الله غني عن العالمین او هغه څوک چې کفر یې وکړه یا د کفر مقصد دا دی چې حج یې پرېښوده لکه عبدالله بن عباس وایي چا چې د حج د فرضیت نه انکار وکړه نو دا کافر شو فإن الله غني عن العالمین نو یقینا الله تعالی غنی دی او بې حاجته دی د مخلوقاتو نه د الله تعالی د چا حج ته ضرورت نشته دی یا د کفره مقصد دا دی چا چې حج پرېښوده ومن کفره او هغه چا چې پرېښوده حج یې پرېښوده او د حج په پرېښودلو باندې کفر وکړه ځکه د حج پرېښودل دا عملی کفر دی که چېرته د حج نه انکار وکړي دا خو کفر اکبر دی انسان په دې سره د اسلام نه وځي او که څوک د حج د فرضیت نه انکار نه کوي لیکن حج نه کوي نو دا بیا کفر عملی دی په دې باندې خو انسان د اسلام نه وځي لیکن دغه عمل د مسلمان عمل نه دی بعضې وخت کې په ترک د عمل باندې اطلاق د کفر کېږي یو حدیث کې هم راغلی دی من ملک زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا او نصرانيا وای څوک چې هغه څوک چې د توخې مالک دی وراحلة او د راحلې مالک دی
د تګ راتګ امکانات لري او بیا هم حج نه کوي فلا علیه ان یموت یهودیا او نصرانیا، نو پروا نه کوي چې دی یهودي مړ کېږي او که نصراني مړ کېږي. اگر چې دا حدیث سندن کمزوری دی خو داسې په مختلفو طرقو باندې دا حدیث راغلی دی. عمر فاروق صاحب دا خبره کړې وه، کوم کسانان چې حج ورباندې فرض دی او دوی حج نه کوي، نو زه غواړم چې هغو باندې جزیه وضع کړمه. نو دا ترک د حج دی ته هم کفر ویل کېږي، دا بیا کفر اصغر دی. ومن کفر او هغه چا چې کفر یې وکړه د حج په پرېښودلو باندې یا د حج په انکار باندې، فإن الله غني عن العالمین، یقینا الله تعالی بې حاجته دی د مخلوقاتو خپلونه. د الله تعالی د چا عبادت ته د چا حج ته ضرورت نشته دی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، الله فرمایي که تاسې نیک عمل کوئ نو د خپل ځان د فایدې دپاره یې کوئ، وان اسأتم فلها، او که تاسې ګناهونه کوئ نو هم د خپل ځان دپاره یې کوئ، الله ته کومه فایده او نقصان نه رسیږي. قل یا اهل الکتاب لم تکفرون بآیات الله، اوس الله تعالی د اهل کتابو دپاره توبیخ ذکر کوي، سره د دې نه چې تاسې حق پیژنئ بیا هم تاسې د حق مخالفت کوئ او خلک هم ځینې منع کوئ، نو الله توبیخ ذکر کوي. قل یا اهل الکتاب، ورته وفرمایئ ای اهل کتابو، لم تکفرون، ولې کفر کوئ تاسې بآیات الله، د الله تعالی په آیتونو باندې، والله شهید علی ما تعملون، او الله تعالی خبردار دی په هغو کارو باندې چې تاسې کوئ، الله ستاسې د ټولو اعمالو نه خبر دی، نو تاسې ته به الله تعالی په دې باندې جزا درکوي. قل یا اهل الکتاب، ورته وفرمایئ ای نبي صلی الله علیه وسلم، مخکې د دوی د خپل کفر ذکر وشو، اوس الله دا خبره ذکر کوي چې تاسې خلک د الله د لارې نه منع کوئ. قل یا اهل الکتاب، ورته وفرمایئ ای اهل کتابو، لم تصدون عن سبیل الله، ولې تاسې بندوئ عن سبیل الله د الله تعالی د لارې نه، من آمن، هغه څوک چې ایمان راوړي، یعنی هغه څوک چې د هغو د ایمان راوړلو اراده یې تاسې ولې منع کوئ د الله د لارې نه، د الله د حق دین نه ولې منع کوئ. تبغونها عوجا، چې لټوئ تاسې د الله تعالی په لاره کې عوجا کوږوالی، تاسې د الله تعالی دغه سیده لاره، دا روښانه لاره، دا واضحه لاره د خلکو ته کږه معرفي کوئ، داسې شبهات خلکو ته اچوئ چې د الله تعالی دغه ښایسته دین خلکو ته بدرنګه معرفي کوئ، علیاذ بالله. لکه کفار همیشه دپاره وایي چې اسلام دا د علیاذ بالله دا د وحشت دین دی، دا د دهشتګردۍ دین دی، په اسلام کې فقط وژل دي، علیاذ بالله. د اسلام دا څیره داسې معرفي کوي. یا ډېر خلک دي چې یوه حق مسله هغې ته بل رنګ ورکوي، د هغې دا رنګ بدلوي، خلکو ته داسې معرفي کوي چې د خلکو نفرت د هغې نه پیدا شي. یو څوک د الله د توحید خبرې کوي چې یوازې د الله بندګي وکړئ، یوازې د الله نه یې وغواړئ، مخلوقات هیڅ هم نشي کولی، مخلوقات د نفع د نقصان مالکان نه دي، که پیغمبران دي، که اولیاء دي، که ملائک دي، چاته نفع و ضرر نشي رسولی. نو بعضې خلک بیا داسې رنګ ورکړي چې ګوره دا خلک اولیاء نه مني. یو څوک ووایي چې دا قبرونه اولاد نشي ورکولی، دا شفا نشي ورکولی، او دا هیڅ هم نشي کولی د خبرو والا، وایي دا د اولیاء و کرامتونه نه مني، داسې رنګ ورکړي. یو څوک یو چا ته دعوت ورکړي چې صدقه کوئ، په دغه شکل یې وکړئ، د صدقې دپاره وخت مه خاص کوئ، دغه رواجي خیراتونه دا مه کوئ، په صحیح طریقې باندې صدقه ورکړئ، وایي دا فلانی خیرات نه مني، صدقه نه مني. عوج تبغونها عوجا دغه ته وایي، یو حق خبرې ته داسې یو رنګ ورکړي چې خلکو ته خبره بده معرفي کړي. نو الله فرمایي تبغونها عوجا، تاسې لټوئ د الله تعالی په لاره کې عوجا کوږوالی، د الله تعالی دغه سیده لاره د خلکو ته تاسې کږه معرفي کوئ. وانتم شهداء، په داسې حال کې چې تاسې خبر یاستئ، تاسې عالمان یاستئ په دې خبره باندې چې اسلام حق دین دی، لیکن بیا هم تاسې خلک ځینې منع کوئ او د الله تعالی د حق دین خلکو ته کوږ معرفي کوئ، علیاذ بالله. وما الله بغافل، او نه دی الله تعالی نه خبره عما تعملون، د هغو کارونه چې تاسې کوئ، نو الله به یې خامخا تاسې ته جزا درکوي. نو په دې دوه آیتونو کې الله تعالی دا دوه خبرې ذکر کړي چې په یهودو کې او په نصاراو کې دوه صفات وو، ضلال او اضلال. په اول آیت کې الله تعالی د دوی خپله ګمراهي ذکر کړه چې دوی خپله کفر کوي، او په دې بل آیت کې الله تعالی د دوی د اضلال صفت ذکر کړه چې دوی د نورو خلکو د ګمراه کولو کوشش کوي، او د خلکو د ګمراه کولو دپاره دوی دا طریقه استعمالوي چې د خلکو په زړو کې شکونه اچوي
شبهات خلکو ته اچي، د الله تعالی دغه حق دین خلکو ته کوږ معرفي کوي. الیاذ بالله. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب. اوس الله تعالی مؤمنانو ته وایي چې دا یهود و نصارا اهل کتاب دا ستاسې دښمنان دي، تاسې هیڅ وخت کې د دوی تابعداري مه کوئ. دوی همیشه دپاره ستاسې په منځ کې کوشش کوي چې اختلاف پیدا کړي، او دوی همیشه کوشش کوي چې تاسې د کفر طرف ته راوګرځوي. او دا آیت خو اصل کې نازل شوی دی د بعضې یهودو باره کې. په یهودو کې یو کس و د شاس په نوم باندې، شاس ابن قیس. د اسلام نه مخکې په دې او اوس و خزرج کې د مدینه کې چې کوم کسان اوسېده، انصار اوس و خزرج، د دوی په منځ کې د کلونو کلونو دا په دې خوا دښمنیګانې وي. نو د اسلام د وجې نه الله تعالی په دوی کې د دوی په منځ کې الله تعالی محبت پیدا کړ، دښمني الله تعالی په اخوت باندې بدله کړه. نو دغه یهودي شاس ابن قیس دا د اوس و خزرج په څه کسانو باندې تیر شو. هغوی په خپل منځ کې ناست وه، په مینه محبت باندې یو بل سره مجلس کوو. نو شاس ابن قیس دا تحمل نه کړی شو. نو یو ځوان ته امر وکړ چې ته ورشه د دوی منځ کې کښېنه، او د بعاث د ورځې یا کوم جنګونه چې د دوی په منځ کې شوي دي هغه جنګونه ورته رایاد کړه، او بعضې اشعار هم پکې ووایه، دې لپاره چې د دوی په منځ کې بیرته اختلافات پیدا شي. هغه زړې دښمنیګانې ورته رایادې کړه. نو هغه یهودي ورغی او دا قصې شروع کړې، د پخوانیو جنګونو قصې شروع کړې، بعضې اشعار هم پکې وولې. نو په دې کې دا کوم مسلمانان چې وو دوی په خپل منځ کې سره اختلاف پیدا شو، حتی خبره دې ته ورسېدله چې یو بل سره جنګ وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووته او دې مسلمانانو ته یې وویلې ابدعوى الجاهلیة وانا بین اظهرکم. آیا تاسې اوس مغه د جاهلیت خبرې کوئ په داسې حال کې چې زه ستاسې په منځ کې موجود یم، وروسته د دې نه چې الله تعالی د اسلام په وجه باندې تاسو ته عزت درکړه او ستاسې هغه د جاهلیت دښمنیګانې ختمې شولې، ستاسې منځ کې الله محبت پیدا کړه، تاسې اوس هم دا کارونه کوئ. نو دوی په دې باندې پوه شوه چې دا د شیطان وسوسه وه، د یهودي شیطان وه. نو بیرته د خپلې خبرې نه بیرته منصرفه شوه، د جنګ کولو نه منصرفه شوه او یو بل ته غاړې ورکړي. نو دغه باره کې الله تعالی دا آیت رالیږلی دی. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ان تطیعوا که تاسې تابعداري وکړئ فریقا من الذین اوتوا الکتاب د یوې ډلې د هغو کسانانو نه چې ورکړی شوی دی کتاب، یردوکم واپس به کي تاسو بعد ایمانکم وروسته د ایمان ستاسو نه کافرینا کافران، تاسې به بیرته کافران کړي وروسته د دې نه چې الله تاسو ته د ایمان هدایت کړی دی، تاسې به بیرته کافران کړي. یعنې دا یهودو نصاراو باندې تاسې هېڅ وخت اعتبار مه کوئ. دا همیشه دپاره ستاسې د ګمراه کولو کوشش کوي، همیشه ستاسې په منځ کې کوشش کوي چې نفاق پیدا کړي، ستاسې منځ کې تفریقې پیدا کړي، اختلافات پیدا کړي. وکیف تکفرون. اوس الله دا خبره کوي چې ستاسې د کفر کولو دپاره هېڅ عذر نشته دی. تاسې ته الله تعالی قرآن درکړی دی، تاسې ته الله پیغمبر درکړی دی. په کوم قوم کې چې د الله کتاب موجود دی، د الله د پیغمبر سنت پکې موجود دی، نو د هغو دپاره هېڅ عذر نشته دی چې هغه دی کفر وکړي. وکیف تکفرون. او څرنګه تاسې کفر کوئ، یعنې څنګه د دې خبرې تصور کېدلی شي چې تاسې د کفر وکئ. وانتم تتلى علیکم آیات الله، په داسې حال کې چې تاسو تتلى علیکم لوستی کېږي په تاسې کې آیات الله آیتونه د الله تعالی، وفیکم رسوله او په تاسې کې رسول د الله تعالی موجود دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله موجود و، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته د هغه سنت تر قیامته پورې موجود دی. نو د دې معنا دا ده چې تاسې کې قرآن موجود دی، تاسې کې د الله د پیغمبر سنت موجود دی، نو تاسې څنګه کفر کوئ؟ ستاسې د کفر دپاره به څه عذر وي؟ لکه د الله رسول فرمایي ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت نبیه. ما په تاسې کې دوه شیان پرېښي دي تر څو چې تاسې په هغه باندې منګلې لګوئ، تاسې ورباندې عمل کوئ، هېڅکله به تاسې ګمراه نه شئ. یو د الله تعالی کتاب او بل د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث. ومن یعتصم بالله، او هغه څوک چې منګلې ولګوي بالله په الله تعالی باندې یا د الله تعالی په دین باندې، فقد هدي الى صراط مستقیم،
نو یقینا هدایت وشو هغه ته د نیغې لارې. څوک چې په الله تعالی د الله په دین باندې منګلې ولګوي، د الله تعالی په حق دین باندې عمل وکړه، نو د حق لارې طرف ته الله ورته هدایت وکړه. د الله تعالی دین داسې دی لکه د نجات کشتۍ. کله چې طوفان راځي، طوفان په وخت کې انسان یو شي ته لاس اچوي چې د طوفان نه بچ شي، نو د فتنو د سیلاب نه، د طوفانونو نه چې انسان بچ کېږي یوازې د الله تعالی په دین باندې بچ کېږي. دغه دین چې په قرآن او حدیث کې بیان شوی دی، دا د انسان د نجات سبب جوړیږي. یا ومن یعتصم بالله، څوک چې منګلې ولګوي په الله تعالی باندې، یعنې په الله باندې توکل وکړي، نو الله تعالی به د فتنو نه ساتي، الله به نه ګمراه کوي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. د دین نه وروسته الله تعالی بعضې قوانین ذکر کوي د دې لپاره چې د مسلمانانو په منځ کې اختلافات پیدا نشي، د مسلمانانو د جماعت لپاره، د مسلمانانو د وحدت او د اتفاق لپاره الله تعالی بعضې قوانین ذکر کوي. لکه دا مخکې آیت کې الله دا خبره ذکر کړه چې دا کفار د دې خبرې کوشش کوي چې مسلمانانو منځ کې اختلافات پیدا کړي. نو اوس الله تعالی بعضې اصول و قواعد ذکر کوي چې په دې سره مسلمانان متفق و متحد پاتې کېږي. په اول کې الله تعالی د تقوا امر کوي، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، اتقوا الله، ویرېږئ د الله تعالی نه، حق تقاته، د الله تعالی په حق ویرې سره، هغسې ویره چې هغه د الله د شان سره مناسب ده. عبدالله ابن مسعود وایي چې د الله تعالی حق ویره دا ده ان یطاع فلا یعصى، چې همیشه د الله تعالی اطاعت وشي او د الله نافرماني بالکل ونشي. و ان یذکر فلا ینسى، دا چې انسان همیشه لپاره الله تعالی یاد کی او هیڅ وخت کې الله هیر نه کی. و ان یشکر فلا یکفر، او دا چې انسان همیشه د الله شکر ادا کی او هیڅ وخت کې د الله د نعمتونو کفران ونه کی. دا حق ویره د الله تعالی ده. بیا کله چې د آیت نازل شو، نو صحابه کرامو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویلې ومن یقوى على هذا، دا څوک کولی شي چې د الله نه داسې ویره وکړي؟ دا خو ډېره سخته ده. نو مفسرینو لیکلي دي چې دا آیت بیا منسوخ شو په هغه بل آیت باندې چې فاتقوا الله ما استطعتم، تاسې د الله تعالی نه ویرېږئ د خپل توان په اندازې باندې. لیکن منسوخ نه دی، اصل کې هغه آیت د دې آیت لپاره بیان دی چې انسان په خپل توان باندې مکلف دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، په دې کومو شیانو باندې چې الله تعالی خپل بندگان مأمور کړي دي، دا د انسانانو د طاقت نه پورته نه دي، ځکه الله تعالی انسانان نه مکلف کوي مګر د هغو د طاقت په اندازې باندې. نو هغه آیت د دې آیت لپاره تفسیر دی. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، او تاسو مه مړه کیږئ الا وانتم مسلمون، مګر په داسې حال کې چې تاسې مسلمانان وئ، یعنې تاسې د مرګ د وخته پورې په اسلام باندې کلک پاتې شئ. دې لپاره چې د انسان مرګ خو معلوم نه دی چې انسان ته کله مرګ راځي، تر دې پورې چې کله تاسې ته مرګ راشي او تاسې د اسلام په حالت کې ویا او تاسې په اسلام باندې مړه شئ. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، دلته الله تعالی بل قانون ذکر کوي چې تاسې د الله تعالی په کتاب باندې عمل وکړئ. د اختلافاتو په وخت کې تاسې خپل اختلافات د الله تعالی په کتاب باندې حل کړئ. نو په دې شکل باندې د مسلمانانو منځ کې اتفاق پیدا کیږي. او الله تعالی دې لپاره نمونه ذکر کوي چې د قرآن د راتلو نه مخکې د اوس او د خزرج په منځ کې څومره سختې دښمنیګانې وې، لیکن د قرآن په وجه باندې الله تعالی هغه دښمنیګانې په اخوت بدلې کړې. نو که مسلمانان غواړي چې د دوی په منځ کې اتفاق او اتحادي، نو د الله تعالی په کتاب باندې دې عمل وکړي. واعتصموا بحبل الله، او تاسې منګلې ولګوئ، یعنې عمل وکړي تاسې بحبل الله، د الله تعالی په رسۍ باندې. مراد د الله د رسۍ نه د الله تعالی دین دی او د الله کتاب دی. تاسې د الله تعالی په دین باندې او د الله تعالی په کتاب باندې منګلې ولګوئ جمیعا، ټول. یوازې د الله تعالی کتاب دی چې انسانان د اختلافاتو نه، د تفرق نه بچ کوي. حدیث کې راغلی دی د قرآن کریم باره کې چې هو حبل الله الممدود، دا د الله تعالی یو اوږده رسۍ ده چې د اسمان او د ځمکې په منځ کې ده. یو طرف یې الله ته رسېدلی دی، بل طرف یې د بنده په لاس کې دی. بنده چې کله دا رسۍ ونیسي نو خامخا به الله تعالی ته رسېږي. د قرآن کریم په وجه به خامخا انسان الله ته رسېږي. دا هغه کتاب دی چې د بندگانو د الله سره رابطه جوړوي، بندگان الله ته رسوي. واعتصموا بحبل الله، او تاسې منګلې ولګوئ په رسۍ د الله تعالی باندې جمیعا ټول. ولا تفرقوا،
او تاسې ډلې ډلې مه کېږئ. د اسلام نه وروسته تاسې ډلې ډلې مه کېږئ. تفرق دې ته ویل کېږي چې فرقې جوړ شي، د هرې فرقې جدا عقیدې جدا نظریې دې ته تفرق وایي. داسې مه کوئ، بلکې تاسې خپل عقیده، خپل عمل، خپل ټول ژوند د قرآن مطابق جوړ کړئ. واذکروا نعمت الله. اوس الله تعالی د قرآن کریم فائدې ذکر کوي. په قرآن باندې د عمل کولو فائدې الله ذکر کوي. په دنیا کې فائده دا ده چې ستاسې منځ کې به الله تعالی په دې باندې اتفاق پیدا کوي، ستاسې منځ کې به الله تعالی محبت پیدا کوي. او د آخرت فائده یې دا ده چې الله به تاسې د دې په وجه باندې د جهنم د اور نه بچ کوي. واذکروا نعمت الله. او یاد کړئ تاسې نعمت د الله تعالی علیکم په تاسو باندې، چې هغه د قرآن نعمت دی او د اسلام نعمت دی. اذ کنتم اعداء، چې وی تاسو اعداء په خپل منځ کې دښمنان وایه. د قرآن نه مخکې، د اسلام نه مخکې تاسې په خپل منځ کې دښمنان وایه. د اوس او د خزرج دوه قبیلې په مدینه کې اوسېدلې. د کلونو را په دې خوا د دوی په منځ کې دښمنیګانې وې. د معمولي خبرې په وجه به د دوی په منځ کې جنګونه کېدل. بیا به هغه جنګونو په کلو باندې دوام کاوه. دواړو طرفه به ډېر کسان پکې وژل کېده. فألف بین قلوبکم، نو محبت پیدا کړه الله تعالی بین قلوبکم، ستاسې د زړونو په مابین کې. فاصبحتم بنعمته اخوانا، نو وګرځېدلی تاسې د الله تعالی د نعمت د وجې نه چې هغه د قرآن کریم دی او اسلام دی. اخوانا، تاسې خپل منځ کې ورونه وګرځېدلی. نو د قرآن کریم یوه فایده په دنیا کې دا شوله چې الله تعالی د انسانانو دښمنیګانې په ورورګلوۍ باندې بدلوي. وکنتم علی شفا حفرة من النار، دلته الله تعالی د قرآن کریم اخروي فایده ذکر کوي. وکنتم علی شفا حفرة، او وی تاسې په غاړه د کندې باندې من النار، د جهنم د اور. تاسې د جهنم د اور د کندې په غاړه باندې وای. دا معنی که تاسې مړه شوي وای نو د مرګ نه وروسته تاسې مستقیما دوزخ ته تللی یې. ستاسې او د دوزخ په منځ کې فقط مرګ و. فانقذکم منها، نو تاسې بچ کړئ الله تعالی منها، د جهنم د کندې نه. د دې قرآن په وجه باندې الله تاسې بچ کړئ. کذلک یبین الله، دقسې بیانوي الله تعالی لکم ستاسو دپاره آیاته آیتونه خپل، لعلکم تهتدون، دې دپاره چې تاسې هدایت پیدا کړئ، تاسې لاره پیدا کړئ هدایت ته د دنیا او د آخرت د سعادت دپاره. تاسې لاره پیدا کړئ، تاسې ته الله تعالی د دنیا او د آخرت سعادت په نصیب کړي. ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر. اوس الله تعالی بل قانون ذکر کوي چې ستاسې په منځ کې به امر بالمعروف او نهي عن المنکر به د دعوت کار به کېږي. که مسلمانان غواړي چې د مسلمانانو په منځ کې اختلافات نه وي او د مسلمانانو دغه جماعت همیشه لپاره منظم پاتې شي، متفق و متحد پاتې شي، نو تاسې به د دعوت کار کوئ او امر بالمعروف او نهي عن المنکر به کوئ. ولتکن منکم، الله فرمایي او وي د ستاسو نه امة یوه ډله، یدعون الی الخیر، داسې ډله چې دعوت به کوي د خیر طرف ته. خیر اسلام دی چې هغه به د اسلام طرف ته دعوت کوي. او خیر هغه څه دی چې الله او رسول ورته خیر وایي. یأمرون بالمعروف، منکم کې به بعضې علما وایي چې دا من تبعیضیه دی، یعنې په تاسې کې د یوه ډله داسې، یا من بیانیه دی، هر مسلمان به داسې که چېرته من تبعیضي شي بیا امر بالمعروف و نهي عن المنکر او دا دعوت دا بیا فرض کفایي دی. که بعضې مسلمانان یې وکړي نو د نور مسلمانانو د غاړې نه ساقطېږي، او که منې بیانیه شي نو بیا په هر مسلمان باندې فرض ده چې داسې وکړي. ولتکن منکم، لیکن راجحه دا معلومیږي چې دا مینه بیانیه دی، یعنې هر مسلمان دا صفت باید ولري، او هر مسلمان د خپل وس مطابق څومره چې کولی شي دا کار باید وکړي. ولتکن منکم، او وي د ستاسو نه امة یوه ډله، یدعون الی الخیر، چې دعوت دې کوي خلک دې رابلي خیر طرف ته. ویأمرون بالمعروف، او امر دې کوي خلکو ته بالمعروف په نیکۍ باندې. وینهون عن المنکر، او منع کوي د خلک عن المنکر د منکراتونه د بدیو نه. او معروف و منکر هغه شی معروف ته چې الله ورته معروف وایي. قرآن و حدیث چې کوم شي ته معروف وایي ښه ورته وایي ښه دی. منکر هغه شی دی چې قرآن و حدیث ورته بد وایي
یعنې دا د انسانانو په عقل باندې د انسانانو په د رواجونو مطابق د مصلحتونو دا شیان په دې کې معیار نه دي، بلکې معیار د خیر او د شر، معیار د معروف او د منکر قرآن و حدیث دی. واولئک هم المفلحون، او دا قسم خلک همدوی کامیاب دي. کوم کسانان چې د خیر طرف ته دعوت کوي، امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوي، یوازې همدا قسم انسانان الله فرمایي چې کامیاب دي. او کوم کسانان چې دا نه کوي، حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، که په تاسو کې یو څوک ناروا وویني نو په لاس باندې دې منع کړي، تغییر دې کړي. که د لاس طاقت نه وي په ژبه باندې، که د ژبې طاقت نه وي فبقلبه، په زړه کې. بیا فرمایي چې وذلک اضعف الایمان، او دغه په زړه کې چې بد اینی دا تر ټولو کمزوری ایمان دی. او په یو روایت کې راغلی چې ولیس وراء ذلک من الایمان حبة خردل، بیا د دې نه اخواته د خردل د دانې په اندازې باندې، د شړشمو د دانې په اندازې باندې بیا ایمان نشته دی، که چا په زړه کې، که څوک یې په زړه کې بد نه ګڼي. او بل حدیث کې راغلی دی، حذیفه ابن یمان فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر، زما د قسمي په هغه الله باندې چې زما نفس د هغه په لاس کې دی، خامخا به تاسې په نیکیو باندې امر کوئ، او تاسې به خلک د بدیو نه منع کوئ، او که دا کار تاسو نه کوئ، او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا یستجیب لکم، یا دا چې یا نږدې ده چې الله تعالی به تاسې باندې عذاب راولېږي د خپل طرف نه، الله به عام عذاب راولېږي، بیا به تاسې د الله نه دعاګانې غواړئ، الله به ستاسې دعاګانې بیا نه قبلوي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، دلته الله تعالی بل قانون ذکر کوي چې فرقې فرقې به نه جوړوئ، ډلې ډلې به نه جوړوئ، اختلافات به نه کوئ. الله تعالی د تفرق د اختلاف نه منع کوي. دا یو اسلامي امت به په مختلفو ډلو باندې نه تقسیموئ. ولا تكونوا، او تاسو مه کېږئ كالذين تفرقوا، په شان ته د هغو کسانانو تفرقوا چې ډلې ډلې شوه، واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، او اختلاف یې وکړ وروسته د دې نه جاءهم البينات چې راغلي وو دوی ته البينات ښکاره دلایل، لکه یهودو نصاراو کې ډلې پیدا شولې. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اهل کتاب افترقوا فی دینهم علی 72 ملة، په هغو کې 2 ډلې پیدا شولې، او زما په امت کې به 3 ډلې پیدا کېږي، کلها فی النار الا واحده، ټول به جهنم ته ځي مګر یوه ډله. بیا صحابه کرامو د یوې ډلې باره کې پوښتنه وکړه چې دا به کوم کسانان دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما انا علیه اليوم واصحابي، دا به هغه کسانان دي چې په هغه منهج باندې رواني، په کوم منهج باندې چې زه نن روان یم او زما صحابه روان دي، چې د هغو نه په اهل سنت والجماعتي سره تعبیر کیږي، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې رواني او د صحابه کرامو د جماعت تابعي، یعنې د الله د پیغمبر په حدیثو باندې عمل کوي، په سنتو باندې عمل کوي، د صحابه او د فهم مطابق عمل کوي، اهل السنت والجماعه. ولا تكونوا، او تاسو مه کېږئ كالذین تفرقوا، په شان ته د هغو کسانانو چې ډلې ډلې شو، واختلفوا، او اختلاف یې وکړه، من بعد ما جاءهم البينات، وروسته د دې نه چې راغله دوی ته البینات ښکاره دلایل. واولئک لهم عذاب عظیم، او دا قسم خلق دوی دپاره عذاب دی لوی عذاب. یوم تبیض وجوه، دا عذاب به کله وي؟ اوس دلته الله تعالی په دې آیت کې د اتفاق او د اتحاد چې څوک د الله تعالی په دین باندې راجمع کېږي د هغو حالت الله ذکر کوي، او څوک چې د الله تعالی په دین کې ډلې جوړوي د هغو عاقبت الله ذکر کوي. کوم کسانان چې د الله تعالی په دین باندې راټولېږي سره د هغوی مخونه به د قیامت په ورځ باندې سپینې، او کوم کسانان چې د الله تعالی دین ټوټې ټوټې کړي، د الله په دین کې ډلې ډلې جوړوي، د هغو مخونه به د قیامت په ورځ باندې تک توري. یوم تبیض وجوه، په هغه ورځ باندې چې سپین به یې بعضې مخونه، وتسود وجوه، او تور به یې بعضې مخونه. عبدالله ابن عباس وایي تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. د اهل سنت والجماعت مخونه به د قیامت پر ورځ باندې تک سپینې،
او د بدعت والاو او د هغو کسانانو چې د الله په دین کې ډلې ډلې پیدا کړي دي د هغو مخونه به تک توري. فاما الذي او دارنګه تبيض وجوه سپین به مخونه د مؤمنانو او تور به مخونه د کافرانو، یا سپین به مخونه د مخلصینو مؤمنانو او تور به مخونه د منافقانو، او سپین به مخونه د طاعت والاو او تور به مخونه د معصیت والاو. بیا دا سپینوالی توروالی دا د هر چا د عمل په تناسب باندې، د چا زیات د چا کم. فاما الذين اسودت وجوههم نو هغه کسانان چې تور به مخونه د هغوی، اکفرتم بعد ایمانکم د الله د خوا نه به هغو ته وویل شي اکفرتم بعد ایمانکم، آیا تاسې کفر وکړه بعد ایمانکم وروسته د ایمان ستاسو نه. وروسته د ایمان نه څه معنی؟ یا خو دې نه مراد یهود و نصارا دي چې مخکې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان درلوده، ځکه دوی په کتابونو کې د هغه ذکر شوی و. لیکن کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بني اسماعیلو کې راغی نو دوی ورباندې کفر وکړه، نو د ایمان نه وروسته کفر وکړه. یا مراد دا دی چې حسن بصري وایي چې مراد منافقان دي چې وارې په ایمان کې داخل شو بیا یې کفر وکړه. او یا دا دی چې په ازل کې د ټولو کافرانو د الله سره وعده کړې وه، الله ورته ویل الست بربکم زه ستاسې رب نه یم؟ قالو بلا، ټولو ویل چې بلکې ته زموږ رب یې، بیا وروسته یې کفر وکړه. یا دا دی چې ټول کافران الله هغو ته فطري ایمان ورکړی دی. هر څوک چې پیدا کېږي په دې باندې په فطرت د توحید باندې پیدا کېږي، د ده په فطرت کې الله تعالی د حق قبولیت استعداد پیدا کړی. بیا وروسته انسان د خپل فطرت خراب کړي نو هغه فطري ایمان نه وروسته تاسې کافران شویه. فذوقوا العذاب نو وڅکئ تاسې عذاب د الله تعالی بما کنتم تکفرون، د دې وجه نه چې وایي تاسې کافران چې تاسې کفر کاوه. واما الذين ابيضت وجوههم او هغه کسانان چې سپین بشي مخونه د هغوی، ففي رحمت الله نو هغوی به په رحمت د الله تعالی کې. مراد د رحمت د الله تعالی نه جنت دی. ذکر د سبب مراد ځینې مسبب، او جنت ته ځکه د الله رحمت وایي چې جنت یوازې د الله تعالی په رحمت باندې حاصلیږي. لکه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په تاسې کې هیڅوک نجات نشي پیدا کولی مګر د الله په فضل باندې، د الله په رحمت باندې. صحابه کرام ورته ویل چې ته هم نشي پیدا کولی، د الله رسول ویل چې زه هم نشم پیدا کولی، الا ان یتغمدنی الله برحمت منه وفضل، مګر دا چې الله تعالی د خپل رحمت او د فضل په څادر کې ما راونغاړي تر څو چې الله په موږ رحم ونه کړي نو جنت ته نشو داخلېدی. هم فیها خالدون دوی به په جنت کې همیشه دپاره یي. تلک آیات الله په دې کې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صدق ذکر کوي. تلک آیات الله دغه آیتونه د الله تعالی دي. نتلوها علیک چې لولو یې موږ په تا باندې ای محمد صلی الله علیه وسلم بالحق په حق سره، د حق د بیان دپاره، د حق د اظهار دپاره. وما الله یرید ظلما للعالمین او نه دی الله تعالی چې اراده وکړي د ظلم په مخلوقاتو خپلو باندې. یعنې الله خو ظلم بالکل نه کوي، حتی چې الله تعالی د ظلم اراده هم نه کوي. لکه حدیث کې راغلی دی، حدیث قدسی دی چې الله فرمایي یا عبادي انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. ای بندگانو، ازما بندگانو ما ظلم په ځان باندې حرام کړی دی او ظلم مې ستاسې منځ کې هم حرام کړی دی، نو تاسې یو بل باندې ظلم مه کوئ. نو الله تعالی په خپلو بندگانو باندې حتی د ظلم اراده هم نه کوي چې الله تعالی یې بغیر د ګناه نه راونیسي او عذاب ورکړي یا الله د هغو نیکۍ کمې کړي، داسې الله نه کوي. بلکې الله تعالی د الله صفت یا عدل دی یا فضل دی. ولله ما فی السماوات وما فی الارض په دې کې الله د خپل توحید بیان کوي او خاص د الله د توحید دلایل الله ذکر کوي او د قیامت ذکر الله کوي. ولله ما فی السماوات وما فی الارض او خاص د الله تعالی دپاره دي ما فی السماوات وما فی الارض، ټول هغه شیان چې په اسمانونو کې دي او ټول هغه شیان چې په ځمکه کې دي، دا ټول د الله مملوک دي، د الله مخلوق دي، د الله بندگان دي. نو عبادت هم یوازې د الله باید وشي. وإلی الله ترجع الامور او خاص د الله تعالی خواته ورګرځول کېږي ټول کارونه، د دنیا امور او د آخرت امور، د دې ټولو کارونو رجع یوازې الله ته کېږي. کنتم خیر امة اخرجت للناس، اوس بیا الله تعالی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر خبره الله تعالی بیا کوي، دې ته الله تعالی ترغیب ورکوي. الله د دې امت فضیلت ذکر کوي
او د دې امت د فضیلت وجه الله ذکر کوي چې دغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا د دې امت د فضیلت وجه ده. کنتم خیر امة، یاستئ تاسو بهترین امت. کنتم کان یکونو په قرآن کریم کې کله په دې معنا استعمالیږي چې تاسې وایي داسې چې یو څوک مخکې داسې و بیا داسې شو، او کله د دوام په معنا استعمالیږي لکه د الله په صفاتو کې کانه وکان الله غفور الرحیمه، یعنی الله تعالی مخکې هم و او همیشه دپاره الله غفور الرحیم دی. دلته هم دا کنتم د دوام په معنا ده. تاسو یاستئ خیر امت، بهترین امت. اخرجت للناس، چې راویستل شوی دی د عدم نه وجود ته، للناس د خلکو د فایدې دپاره. تاسې بهترین امت یاستئ چې الله تعالی د خلکو د فایدې دپاره تاسو پیدا کړي یاستئ. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، چې تاسو به امر کوئ خلکو ته په نیکۍ باندې، وتنهون عن المنکر، او تاسې به منع کوئ خلک د بدیو نه. یعنې د دې امت د خیریت وجه هم دغه ده. هغه کار چې الله تعالی، هغه وظیفه چې الله پیغمبرانو ته ورکړې وه، د دې لپاره چې د پیغمبري سلسله په محمد رسول الله باندې ختمه شوې ده، نو اوس الله تعالی د امت ته دا وظیفه ورکړې ده چې هغوی به دا کار کوي. نو په دې وجه باندې د امت ته الله تعالی خیریت ورکړی دی. عمر فاروق رضی الله عنه وایي چې الله تعالی د دې امت د خیریت لپاره دغه شرط ذکر کړی دی چې تاسې به په نیکۍ باندې امر کوئ او تاسې به د بدۍ نه منع کوئ. نو که څوک غواړي چې په دې کې داخل شي نو دغه شرط به ادا کوي. او دې امت ته الله تعالی نور هم ډېر فضایل ورکړي دي. حدیث کې راغلی دي د جنت والا به 120 صفونه وي، یوازې 80 صفونه به د دې امت والا وي. وتؤمنون بالله، او تاسې ایمان لري په الله تعالی باندې. ایمان د امر بالمعروف و نهي عن المنکر نه وروسته ذکر شو، ځکه چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کیږي په دې باندې ایمان قوي کیږي، په دې کې ایمان کې ترقي راځي. او بل امر بالمعروف و نهي عن المنکر هغه وخت کې فایده ورکوي چې هغه د ایمان د وجې نه وي. ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم، د دې نه وروسته الله تعالی اهل کتابو ته دعوت ورکوي، او الله تعالی په هغو کې تقسیم کوي چې هغو کې 2 ډلې دي، نیکان او بدان. الله ذکر کوي چې بعضې مؤمنان دي، بعضې فاسقان دي. ولو آمن اهل الكتاب، او که چېرته ایمان راوړی وی اهل کتابو، د کتاب والاو، لکان خیرا لهم، نو خامخا و به دا ایمان خیرا لهم بهتر د دوی دپاره که دوی ایمان راوړی و په محمد رسول الله باندې او د هغه تصدیق یې کړی و، دا به په دنیا او په آخرت کې د دوی په خیر باندې وه. منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، لیکن قرآن کریم د دوی په شان کې انصاف کوي چې ټول بد خلک نه دي، نیکان خلک هم پکې شته دي. منهم المؤمنون، بعضې په دوی کې مؤمنان دي، یعنې داسې لږ کسان په دوی کې مؤمنان دي. منهم من تبعیضه ده. واکثرهم الفاسقون، او اکثر په دوی کې نافرمانه دي، فاسقان دي. مؤمنان لکه عبدالله ابن سلام او نجاشي او د دوی امثال، او اکثر پکې د الله تعالی د طاعت نه وتلي دي. لن یضروکم الا اذى، اوس الله فرمایي دا کوم کسان چې په دوی کې فاسقان دي تاسې د دوی پروا مه ساتئ، د دوی نه مه ویرېږئ. لن یضروکم، هېڅکله ضرر نشي درکولی دوی تاسې ته، الا اذن، مګر هسې د خولې ردې بدې، هسې د ژبې ضرر درکولی شي، نور تاسې ته کوم تکلیف نشي رسولی. وإن یقاتلوکم یولوکم الادبار، وإن یقاتلوکم، او که دوی وجنګېږي تاسو سره، یولوکم الادبار، دروا بړوي تاسو ته شاګانې، یعنې شکست سره به مخامخ شي، دوی به همیشه دپاره شکست خوري. ثم لا ینصرون، بیا به د دوی سره کومک نشي کېدلی، دوی به همیشه دپاره شکست خوري. هیڅ وخت کې به دوی د دوی کومک نه کېږي ستاسې په مقابل کې، بلکې الله به ستاسې مدد د دوی په مقابل کې کوي. ضربت علیهم الذلة، الله فرمایي چې ټاپه شوی دی په دوی باندې، لکه یو شي باندې چې ټاپه ولګوي، ټاپه لازم ملزومي دی، ټاپه چې په یو شي ولګوي هغه همیشه پاتې کېږي. نو دقسې دا ذلت په دوی باندې ټاپه شوی دی، د دوی سره ذلت لازم او ملزوم دی. هر ځای کې چې یهودي دی هغه به خامخا ذلیله وي. ضربت علیهم الذلة اینما سقفوا، ټاپه شوی دی په دوی باندې ذلت هر ځای کې چې دوی بیا موندل شي. لکه په پیسو باندې چې ټاپه وال کېږي، هغه ټاپه ورسره همیشه دپاره لازم ملزومي. الا بحبل من الله وحبل من الناس، مگر په هغه صورت کې
چې دوی منګلې ولګئ بحبل من الله په رسۍ د الله تعالی باندې دا معنی چې دوی مؤمنان شي ایمان راوړي د دې ذلت نه به الله راوباسي وحبل من الناس او په رسۍ د خلکو باندې دا معنی چې مسلمانان دوی ته امان ورکي یا دوی مسلمانانو ته جزیه ورکي بیا د دوی وینه او د دوی مال محفوظ دی یا د ناس نه مراد عام انسانان دي لکه د دنیا لوی حکومتونه یې شاته ودرېږي د دوی ملاتړ وکړي لیکن الله تعالی به یهودو ته مستقل حکومت او مستقل دولت نه ورکوي وباءوا بغضب من الله او گرفتار دي دوی په غضب د الله تعالی باندې وضربت عليهم المسکنة او ټاپه شوی دی په دوی باندې مسکنت او فقر که دوی هر څونه مالداره هم شي په زړه کې به فقر او مسکنتي ځکه اصل غنا د زړه غنا ده حدیث کې راغلی لیس الغنا عن کثرة العرض انما الغنا غنا النفس غنا دا نه ده چې څوک ډېر مادیات ولري بلکې غنا دا ده چې د چا زړه غني شي ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك دغه ذلت او دا د الله تعالی غضب او دا مسکنت د دې وجه ده بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله چې ودوی يكفرون بآيات الله چې کفر کاوه په آیاتونو د الله تعالی باندې ويقتلون الأنبياء او وجل پیغمبران د الله تعالی بغیر حق په ناحق باندې بغیر د کوم جرم نه په ظلم باندې پیغمبران وجل د دې وجه نه الله تعالی په غضب باندې گرفتار کړ او ذلت ور باندې مقرر کړ او مسکنت ور باندې مقرر کړ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك دغه کفر چې دوی کاوه د الله تعالی په آیتونو باندې او د الله پیغمبران قتل کول بما عصوا دا د دې وجه چې دوی نافرمانی کوله د الله تعالی ګناهونه کول وكانوا يعتدون او دوی چې تجاوز کاوه د حدود د الله تعالی نه یعنی نور ګناهونه کول دا نور ګناهونه د دې خبرې سبب شو چې بل اخره دوی د غټ ګناهونه وکړه چې د الله په آیتونو باندې کفر او د الله د پیغمبرانو قتل ځکه د الله تعالی سنت دا شي هر ګناه انسان د بل ګناه طرف ته راکاږي د ګناه نه ګناه پیدا کیږي وړي ګناه نه غټه ګناه پیدا کیږي لکه هر طاعت چې انسان بل طاعت ته راکاږي والذین اهتدوا زادهم هدى الله فرمایي هغه څوک چې هدایت قبول کی زادهم هدى الله د هغو هدایت نورم زیاتوي پسې او که چا د ګمراهۍ لاره اختیار کړه کاږه شوه الله یې نورم پسې کاږي فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم الله فرمایي کله چې دوی کاږه شوه نو الله د دوی زړونه پسې الله کاږه کړه نو مخکې واړه ګناهونه کول او دا ګناهونه د دې سبب شو چې په کفر باندې او په قتل د پیغمبرانو باندې اقدام وکړه لیسوا سواء لیکن الله فرمایي په دوی کې نیکان خلک هم شته دي لیسوا سواء نه دي دوی برابر مخکې آیتونو کې الله تعالی د اهل کتاب هغه بد صفات ذکر کړه بیکاره خلک الله ذکر کړه اوس الله د هغو د نیکانو ذکر کوي دوی کې نیکان خلک هم شته دي الله د هغو صفات ذکر کوي لیسوا سواء نه دي د اهل کتاب برابر د ټولو دا صفات نه دي لکه دا کوم صفات چې مخکې ذکر شو بلکې دوی کې نیکان خلک هم شته دي لکه عبدالله ابن السلام او د هغو امثال من اهل الكتاب بعضې د اهل کتابونه امة قائمة داسې یوه ډله ده قائمة چې هغه کلکه ده د الله تعالی په دین باندې یتلون آیات الله چې قائمه ده او کلکه ده د الله تعالی په دین باندې په حق باندې ثابته ده یتلون آیات الله الولي آیاتونه د الله تعالی الله د هغو صفات ذکر کوي یو خدا ده چې په حق باندې کلک دي بل دا یتلون آیات الله الولي آیاتونه د الله تعالی آناء الليل په ساعتونو د شپې کې د شپې منځونه کوي او په منځونو کې د الله تعالی آیتونه لولي وهم یسجدون په داسې حال کې چې هغوی سجدې کوي الله تعالی ته منځونه کوي تهجد کوي په تهجد کې د قرآن کریم د آیتونو تلاوت کوي یؤمنون بالله والیوم الاخر ایمان لري په الله تعالی باندې او په ورځ د آخرت باندې صحیح ایمان ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر او امر کوي خلکو ته په نیکۍ باندې او منع کوي خلک د بدیو نه او مداهنت نه کوي ویسارعون فی الخیرات او په تیزۍ سره ورځي د نیکیو طرف ته په نیکیو کې یو د بل نه مخکې کیږي او په تیزۍ سره ورځي یعنې د نیکیو په کولو کې سستی نه کوي واولئک من الصالحین او دا قسم خلق من الصالحین الله فرمایي دا د صالحانو نه دي یعنې دا د هغه مخکې خلکو په ډله کې نه دي
بلکې دا د صالحانو په ډله کې دي. وما يفعلوا من خیر، او هغه چې کوي دوی من خیر څه نیک عمل، که منځونه دي، که روژې دي، که صدقې دي، که لږي که زیاتې، فلن یکفروه، نو هیڅکله به محرومه نشي دوی د ثواب د هغه نه. فلن یکفروه اصل معنی دا ده چې د هغوی بېقدري به ونه شي. الله تعالی به د هغو د عمل بېقدري ونه کړي، ځکه د الله صفت قدردان دی. الله شکور ذات دی، الله شاکر ذات دی. شکور و شاکر معنی قدردان. الله د بنده د عمل په قدر باندې پوهیږي. بنده چې الله تعالی ته یو لږ عمل هم وکړي، الله تعالی د هغه په مقابل کې ډېره بدله ورکوي. نو دلته وایي چې وما يفعلوا من خیر، او هغه چې کوي دوی من خیر څه نیک عمل، که لږ دی که زیات دی، او که هر عمل دی چې نیک عملي، فلن یکفروه، نو هیڅکله به محرومه نشي دوی د ثواب د هغه عمل نه. الله تعالی به بېقدري ونه کړي، بلکې الله به خامخا دوی ته بدلې ورکوي. والله علیم بالمتقین، او الله تعالی عالم دی په متقیانو باندې. د دې وجه نه د الله تعالی په الله تعالی باندې د چا هیڅ عمل پټ نه پاتې کېږي. نو الله به د دوی هیڅ عمل نه ضایع کوي، او خامخا به الله دوی ته د دوی د نیکو اعمالو که لږ دي که زیات دي، الله به ورته بدلې ورکوي. وصلی الله وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.